د حکومتي کارکوونکو ګیله وایي طالبان هره ورځ پیغورونه راکوي، مجبور یو چې دندې پرېږدو. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ځینې حکومتي کارکوونکي وایي د طالبانو توپیري چلن او پیغورونو له امله مو دندې پریښي. د تیر جمهوري حکومت یو شمېر ملکي کارکوونکي چې اوس هم د طالبانو په واکمنۍ کې کار کوي ادعا کوي وایي په ادارو کې د طالبانو لوري د توپیري چلن ترڅنګ پیغورونه ورکول کیږي. د تیر جمهوري حکومت یو کارکوونکی دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا هم خپلې مخکنۍ ادارې ته ورغی او خپل کار ته یې دوام ورکړ، خو ادعا کوي چې د طالبانو توپیري چلن او پیغورونو اړ کړ چې له خپلې دندې استعفا وکړي. دا کس چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادۍ راډیو ته وویل هره اداري ناسته به د دوی په توهین پیلېده. هغه زیاته کړه چې په هره جلسه کې چې زه وم د جلسې پیل په دې خبرو کاوه چې تاسې داسې فکر وکړئ چې فاتحینو ته مخامخ یاست او تاسې ماته خوړلې ده، تاسې 20 کاله غلاوې او فساد کړی، موږ هغه څوک یو چې راغلو تاسو ته مو ماتې درکړه او په همدې فکر به له موږ سره کینئ. د حکومت دا مخکینی کارکوونکی دا ادعا هم کوي چې د پخوانیو کارکوونکو طالبانو ترمنځ په امتیازاتو کې ډیر توپیر دی او هغوی چې تازه د طالبانو لخوا ګمارل شوي امتیازي معاش هم ورکول کیږي. د تیر نظام یو بل کارکوونکی هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ادعا کوي وایي په خپلې ادارې کې د طالبانو توپیري چلن او پیغورونو د دندې پرېښودلو ته اړ کړ. هغه وایي د دوی توپیري او تبعیضي چلن به موږ سخت خفه کولو او د پردیتوب احساس یې راکاوه. د وطن د مالکیت احساس او غرور یې راواشه، له همدې امله مې دنده پرېښوده. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي هیچا ته اجازه نشته چې په حکومتي ادارو کې توپیري چلن وکړي. هغه زیاتوي که په ټیټه کچه کې ناسم چلن کیږي دوی به یې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.